ولا جون ضمانت درکوم بیا دنیا کې مزتاسو ته د عروج او د بلندۍ والا زندګۍ ضمانت درکوم بیا دنیا کې مزتاسو ته د بادشاہت او د غلبې والا زندګۍ خوشخبری درکوم او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ د قبر او د آخرت نعمتونه د قبر او د آخرت مزه د قبر او د آخرت راحتونه به تاسو انتظار کوي او محترم قرآن مجید راته په زبانی حال سره دام وي که زم روانه غستلما زما سره خپل تعلق مضبوط نکو زم خپل حاکم او دستور ونه ګرځولم به یاد وساتئ دنیا کې مستاسو لپاره د ذلت ژوندۍ ده دنیا کې مستاسو لپاره د مشکلاتو دور دی دنیا کې مستاسو لپاره د مغلوبیت او د محکومیت ژوندۍ ده او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات د قبر او د آخرت تکالیف د قبر او د آخرت مصیبتونه د قبر او د آخرت رسوایی د قبر او د آخرت عذابونه به تاسو انتظار کوي الله دې مو مساتي امین وای محترم ټول ملګری امین وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونه اوچتای عزت ورته ورکي بلندي ورته ورکي ويذو به اخرين او ډیر قومونه الله دې کتاب په ذریعہ سره ذلیل کوي ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي محترم تاسو وګورئ تاریخ لږ اوچت کوي تاریخ نن موږ تاسو تراخی کوم قومونو چې رب کتاب راغسته دی د خپل سینې سره لګولې دی د رب دغه کتاب خپل حاکم او منشور ګرځولې دی به دغه خلق د دنیا عزتمن خلق تیر شوی دي دغه خلکو په دنیا باندې حکمرانی کړې ده دغه خلکو په دنیا کې د غلبې او د عروج ژوندۍ تیر کړې ده لیکن کوم خلکو چې د قران نه مخ اړولې دي د قران نه اعتراض کړې دي د قران نه روګردانی کړې ده به موږ تاسو ته تاریخ راخی دغه خلق د دنیا ذلیل خلق د دنیا هغه مغلوب خلق د دنیا محکوم خلق په دنیا کې دیو د ذلت ژوندۍ او ژوند تیر کړی دی محترم تاسو وګورئ اولنه قوم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین درب کتاب راواغستو دای د خپل سینې سره ولګو دای خپل حاکم او دستور وګرځو بیا صحابه کرامو کائنات تلالل رب ورته کائنات مسخر کړل بیا صحابه کرامو د قیصر او کسرا منتقب بادشاہتونه دا ویخ بو تراغلل بیا صحابه کرامو مشرق تلالل مغرب تلالل شمال جنوب ته ورسېدل قسم دې فتح او کامیابی خبو تراغللی بیا صحابه کرامو د رب فضاګانې ورته مسخر شولې د رب هواګانې ورته مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب کائنات مسخر شولو صحابه کرام کائنات تلاړل رب ورته کائنات تابع کړل رب ورته کائنات مسخر